نو چې کوم چاته الله تعالی په معاشره کې بهترین کردار ورکړی دی، چې کوم چاته الله تعالی په معاشره کې بهترین زندگی ورکړی ده، نو هغې د انسانانو د خوشحاله کولو کوشش کوي په دې نیت باندې چې زما د رب بنده دی، زما د نبی امتی دی، زه به د دې سره د احسان معامله وکم، دی به خوشحاله کم، الله تعالی به زما سره د احسان معامله وکړي، الله تعالی به ما ته زما د خوشحالۍ بندوبست برابر کړي. لیکن کچیرې د یو چا د طرفه د خوشحالۍ بجای پر ده باندې تجاوز راسي او د ده سره ناجایز وسي، نو بیا د هغې د انتقام اخستلو فکر نه لري چې زه به بدله ځینې اخم، بلکې د انتقام بجای هغې د هغې سره په کوم شکل باندې احسان کوي. د یو بزرګ متعلق راځي، یو شاګرد ورته وایي حضرت په پلانکي مجلس کې یو سړي ستا غیبت کوی او ستا یې ډېرې بدۍ بیانولې او ستا یې ډېره کردارکشي کوله او ستا عزت یې خرابوی. هغه بزرګ پر هغه ځای باندې څه نه وویل چې کله مجلس ختم زه ګور ته ولاړی نو د خپل وس مطابق بهترین نه تحفه تیاره کړه او چې کم شاګرد دته حال را رسولی هغې ته یې په لاس ورکوي، ورته دا وروړه د پلانکي کور ته، ورته دا پلانکي راکړه، دا تحفه د سمادت راکړه. هغه شاګرد حیران سو، ورته حضرت هغې په تا پسې دومره بدې خبرې کولې او د هغې په عوض کې ته د ده سره دومره احسان کوي چې تحفې ورستی. دی ورته بچی دا د تعجب خبره نه ده، دا سړي زما سره دومره احسان کړی دی چې په ټوله معاشره کې زما سره څوک احسان نشي کولی، چې څومره عبادات یې کړي دي هغه غریب د خپل قبول عبادتونه زما عملنامې ته راغستي او چې زما عملنامه کې زما سره څومره ګناهونه او تجاوزات سوي دي هغه زما د عملنامې څخه اخی په خپل عملنامه کې جمع کوي. نو دې سړي زما سره دومره لوی احسان دی، نو د آخرت متعلق خو څه احسان نسم ورکولی، بدله نسم ورکولی، نو دنیا کې د حقیره تحفه د یو بدلې په شکل د هغې کور ته وراست. نو چې کم څوک د هغې خلکو سره تجاوز وکړي، د هغې خلکو سره ناجایز وکړي، نو بیا هغې د انتقام اخیستلو بجای د هغې دپاره په دې شکل باندې بندوبست کړي. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مجلس کې به عجیبه کیفیت، نه به چا د چا غیبت کولی سو، نه به چا د چا د عزت خرابولو خبره کولی سوه، نه به چا د چا سره د حسد او د بغض او د عناد وینا کولی سوه، نه په هغه مجلس کې د چا غیبت اورېدل کېدی او نه د چا غیبت کېدی. امام ابو حنیفه رحم الله یو ورځ خپلو شاګردانو ته وایي چې راسئ زندگی په اطمینان باندې تېره کړو، چې کوم عبادات مې کړي دي د خپل عبادات په خپل عملنامه کې خوندي پرېږدو او د خپل عملنامه د عباداتو ډکه در خپله قیامت را سره ورسو. ما ورته نه به د چا غیبت کوو، نه به د چا دلازاري کوو، نه به چا ته تکلیف ورسو. که چیرې بالفرض د شیطان غلبه را باندې راله چې هغې غیبت ته مجبوره کم، د مسلمان دلازاري ته مجبوره کم او د مسلمان زیرولو ته مجبوره کم، راسئ د ټولو څه مخکې به دا دلازاري د خپل پلار و مور کوو. ځکه د مسلمان غیبت کول، د مسلمان دلازاري کول، دا معنا چې خپل قبول عبادتونه د هغې عملنامې ته ورستول. دا ورته وایي چې دا قبول عبادتونه موږ په ډېر محنت و مشقت را جمع کړي دي چې د فردي سړي عملنامې ته یې ورستو، د خپل مور و پلار عملنامې ته یې ورستو. او دا د انسان د مزاج څخه چې د انسانانو سره بغض و عناد ووځي، او دا د انسان د کامیابۍ او د انسان د جنت د داخلېدو ډېره لوی ذریعه ده.